our first word is bossy, BOSSY bossy. او bossy یو داسې انسان ته ویل کېږي، یو داسې شخصیت ته ویل کېږي چې هغه همیشه دپاره خلکو ته آرډرز کوي، همیشه دپاره خلکو ته حکمونه کوي. کله تاسو یو کار کوئ، کله تاسو په یو خبره کیئ او هغه تاسو ته همیشه دپاره په سر ولاړي او تاسو ته آرډرز کوي. تاسو ته وایي دا پلانکې کار داسې وکړه، دا بل کار هغسې وکړه، هلته لاړ شه، دلته لاړ شه. نو داسې کس ته ویلی کېږي بوسي. پخپله بالکل ټک لګوتې نه وړي او تاسو ته آرډرز کوي، نو داسې کس ته ویلی کېږي بوسي. ګرانو کتونکو، که چېرته ستاسو څه هم یو داسې کس وي چې هغه بالکل ستاسو په سر باندې ولاړ وي او تاسو ته آرډرز کوي، پخپله ټک کار هم نه کوي، نو بس بالکل د غوږ دا خوا وله وښئ چې بیا داسې قسم له حرکت نه کوي، په نیکسټ ټایم کې داسې قسم له کار نه کوي چې تاسو ته آرډرز وکړي. نه لکه ګپ لګومه چېرته چاته ګوره څه ونه وایي. اګزامپل سینټنس به داسې وي، فار ایگزامپل که زه ووایم I don't like Pashtuns elders because they are bossy. مطلب یې دا شو I don't like Pashtuns elders because they are bossy. مطلب دا دی چې زه بالکل د پښتنو مشران نه خوښومه ځکه چې هغه همیشه دپاره نورو خلکو ته آرډرز کوي، نورو خلکو ته حکم کوي او پخپله بالکل کار نه کوي. دا یو اگزامپل دی. Our second word is saddest. او saddest یو داسې انسان ته ویلی کېږي، یو داسې شخصیت ته ویلی کېږي چې هغه همیشه دپاره د بل چا په مصیبت باندې، د بل چا په تکلیف باندې خوشحاله کېږي. یعنې که چېرته یو اکسیډنټ وشي او دغه کس ته خبر میلاو شي نو بیا دا ډېر زیات خوشحاله، یا چېرته د چا نه په لاره باندې څه پرېوځي یا د یو دوو کسانو ترمنځ جګړه وي نو دغه کس بیا ډېر زیات خوشحاله وي. دغه کس ته ویلی کېږي saddest. فار ایگزامپل که ستاسو یو فرینډ وي، ستاسو یو ملګری وي او په هغه کې هم دا یو عادت وي چې هغه د بل چا په مصیبت باندې، د بل چا په تکلیف باندې ډېر زیات خوشحالیږي. هغه کله د چا د تکلیف په باره کې واوري او هغه بیا انتهایی ډېر زیات خوشحالی، نو تاسو بالکل هغه ته ویلی شئ you are saddest. د you are saddest مطلب همدغه دی چې ته همیشه دپاره د نورو خلکو په تکلیف باندې، د نورو خلکو په مصیبت باندې خوشحالیږي. Our third word is narcissist. او narcissist یو داسې انسان ته ویلی کېږي، یو داسې شخصیت ته ویلی کېږي چې هغه همیشه دپاره خپل صفت پخپله کوي، خپل تعریفونه، خپل صفتونه پخپله کوي. هغه وایي په ما کې دا صلاحیت دی، په ما کې هغه صلاحیت دی، زه داسې یم، زه هغسې یم، یعنې خپل صفت همیشه دپاره پخپله کوي. نو داسې کس ته ویلی کېږي narcissist. narcissist مطلب دا دی یو داسې کس چې هغه خپل صفتونه پخپله کوي. فار ایگزامپل I know you don't like him because he is narcissist. او د سینټنس مطلب دا دی I know you don't like him because he is narcissist. مطلب دا دی چې ما ته پته ده ستا هغه ځکه نه خوښیږي، ستا د هغه څه ځکه نه لګیږي چې هغه یو narcissist انسان دی، هغه یو داسې انسان دی چې خپل صفتونه پخپله کوي. السلام علیکم ګرانو پښتنو، نن په دې ویډیو کې به تاسو څه لس داسې ایڈجیکټیو زده کوئ، لس داسې یونیک ایڈجیکټیو به زده کوئ د کومې په مدد سره چې بیا بالکل تاسو به د دې قابل یئ چې تاسو د خپل ځان یا د یو هلک یا د یو جینۍ یا په معاشره کې یا په سکول انسټیټیوټ کې د بل چا بالکل په اسانه باندې وضاحت وکړئ، چاته بالکل په اسانه د هغه په باره کې ووایي. او زه امید لرم چې تاسو به د دې ویډیو نه ډېره زده کړه وکړئ. ګرانو کتونکو، نو راځئ چې دغه لس ایډجیکټیو زده کړو. په څلورم نمبر باندې دی ګلیبل. او ګلیبل یو داسې انسان ته ویلی کېږي، یو داسې شخصیت ته ویلی کېږي چې هغه په هره خبره باندې ډایرک یقین کوي، هره خبره مني. یعنې که ته ورته څه هم ووایې نو هغه په هغې باندې سمدست یقین کوي. نو ګرانو کتونکو داسې انسان ته ویلی کېږي، داسې شخصیت ته ویلی کېږي ګلیبل. اگزامپل سینټنس به داسې وي our driver as very gullible person. نو د سینټنس مطلب دا دی چې زمونږ ډرایور ډیر زیات یو داسې انسان دی چې هغه په هره خبره باندې سمدست یقین کوي، هره خبره سمدست مني. او ګرانو کتونکو، که چېرته ستاسو یو دوست وي، ستاسو یو ملګری وي او تاسو هغه ته ویل غواړئ چې یاره ته په هره خبره باندې ډایرک یقین کوې، ته هره خبره ډایرک منې، نو بیا بالکل تاسو هغه ته ویلی شئ you are gullible. د you are gullible مطلب همدغه دی. Dear students, now let's learn adjective number 5.
او ګرانو کتونکو اوس راځي چې د ایڈجیکټیو نمبر 5 په باره کې هم زده کو. نمبر 5 دی اګریسیو. او اګریسیو یو داسې انسان ته ویل کېږي، یو داسې شخصیت ته ویل کېږي چې هغه بالکل په معمولي خبرو باندې بالکل ستاسو جګړې ته تیاریږي. یوازې ستاسو نه د بل چا څخه هم، خو په معمولي خبرو باندې هغه جګړه کوي، هغه په معمولي خبرو باندې شر کوي. اگزامپل سنټنس به داسې وي your grandfather is very aggressive person. مطلب دا دی چې ستا ګرینډفادر چې کوم دی، ستا نیکه چې کوم دی، هغه ډېر زیات اګریسیو انسان دی، هغه ډېر زیات اګریسیو پرسن دی. یعنی هغه ډېر زیات په معمولي خبرو باندې د خلکو سره لانجه کوي، په معمولي خبرو باندې د خلکو سره جګړه کوي. او ګرانو کتونکو اوس راځئ چې د ایڈجیکټیو نمبر 6 په باره کې هم زده کو. ایڈجیکټیو نمبر 6 دی ابیوسیو. ابیوسیو یو داسې انسان ته ویل کېږي، یو داسې شخصیت ته ویل کېږي چې هغه بالکل په معمولي خبرو باندې کنزل کوي. یعنی که چېرته یو معمولي خبره وشي، یو معمولي کار روان شي، یا یو معمولي خبره زیاته کمه وشي، نو بیا هغه کنزل کوي. ګرانو کتونکو داسې کس ته، داسې انسان ته، داسې شخصیت ته ویل کېږي ابیوسیو. او اگزامپل سنټنس به داسې وي، فار ایگزامپل که زه ووایم چې you are my enemy because you are abusive. او مطلب یې دا شو چې ته زما دشمن مې ځکه یې چې ته په معمولي خبرو باندې، په معمولي څیزونو باندې بیا سمدس کنزل کې. سنټنس داسې دی you are my enemy. enemy ویل کېږي دشمن ته. because you are abusive. او د ابیوسیو مطلب دا دی هغه کس چې هغه په معمولي خبرو، په معمولي څیزونو باندې کنزل کوي. او ګرانو کتونکو اوس راځئ چې د ایڈجیکټیو نمبر 7 په باره کې هم زده کو. ایڈجیکټیو نمبر 7 دی ډاون ټو ارث. او ډاون ټو ارث یو داسې شخصیت ته ویل کېږي، یو داسې انسان ته ویل کېږي چې هغه ډېر زیات عاجزه وي، بالکل تکبر نه کوي، بالکل ځان اوچت نه حسابوي. چېرته دا نه وایي چې زه ښه یم او دا پلانکې کس بد دی، یا زه داسې یم او دا بل خو مړه لرې که دا خو هغسې دی. یعنی بالکل کبر نه کوي، بالکل تکبر نه کوي، ځان ډېر زیات ښکته او عاجزه حسابوي. نو داسې انسان ته، داسې شخصیت ته ویلی کېږي ډاون ټو ارث. او اگزامپل سنټنس به داسې وي I like too much Islamic scholars because they are down to earth people. مطلب دا شو چې زه ډېره زیاته مینه کوم، زه ډېر زیات اسلامیک سکالرز، اسلامي چې کومه ملایان دي، هغه ډېر زیات زه خوښوم، ځکه چې هغه ډېر زیات ډاون ټو ارث خلک دي. ډاون ټو ارث یعنی بالکل تکبر نه کوي، بالکل ځان اوچت نه حسابوي. اگزامپل داسې دی I like too much Islamic scholars because they are down to earth people. او مطلب دا دی چې زه د ملایانو سره ډیره زیاته مینه کوم، ځکه چې هغه بالکل تکبر نه کوي، بالکل ځان اوچت نه حسابوي. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي. او اوس راځئ چې ایڈجیکټیو نمبر 8 هم زده کړو. ایڈجیکټیو نمبر 8 دی thick skinned. او thick skinned یو داسې انسان ته ویل کېږي، یو داسې شخصیت ته ویل کېږي چې هغه ته ته څه هم وایې نو هغه بالکل په هغې باندې خفه کېږي نه. یعنی که ته ورته څه هم ویل غواړې هغه ورته وایه، خو هغه کله هم ستانه مایوسه کېږي نه، کله هم ستانه خفه کېږي نه. نو داسې انسان ته، داسې شخصیت ته ویل کېږي په انګلیش لینګویج کې thick skinned. خو thick skinned یو داسې انسان ته هم ویل کېږي چې هغه باندې بالکل نصیحت عمل نه کوي. یعنی ته ورته نن هم لګیای، سبا هم لګیای، بله ورځ هم لګیای، نصیحتونه ورته کوې چې دا کار داسې کوه، دا هغسې کوه، هلته مه ځه، دلته مه ځه، دا کار کوه، دا مه کوه، خو هغه بالکل په نصیحت باندې پوهېږي نه، نصیحت پې بالکل د میږي عمره اثر هم نه کوي. نو داسې انسان ته هم thick skinned ویلی کېږي. که چېرته ستاسو هم یو داسې فرینډ وي، یو داسې ملګری وي، یا داسې کلاسمیټ وي چې په هغه باندې بالکل نصیحت د میږي عمره هم اثر نه کوي، نو بالکل تاسو هغه ته ویلی شئ you are a thick skinned boy. او که چېرته ستاسو یو داسې دوست وي، یو داسې فرینډ وي چې هغې ته تاسو څه هم وایې، تاسو ورته څه خبره هم کوئ او هغه بالکل په هغې باندې مایوسه کېږي نه، هغه بالکل په هغې باندې خفه کېږي نه، نو بیا تاسو دا هم ویلی شئ my friend is a thick skinned
boy. The my friend is a thick skinned boy مطلب همدغه دی چې زما یو داسې دوست دی چې هغه ته زه کله هم څه ویم هغه بالکل په هغې باندې خفه کېږي نه. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په ایڈجیکټیو نمبر 8 باندې هم پوه شوي یئ. او ګرانو کتونکو اوس راځئ چې ایڈجیکټیو نمبر 9 هم زده کړو. ایڈجیکټیو نمبر 9 دی پمپس. او پمپس یو داسې انسان ته ویلی کېږي یو داسې شخصیت ته ویلی کېږي چې هغه ډېر زیات تکبر کوي ډېر زیات غرور کوي ځان ډېر زیات اوچت حسابوي د نورو خلکو نه لکه څنګه چې موږ په 7 نمبر باندې زده کړو ډاون ټو ارث د کومې معنی چې وه یو داسې انسان یو داسې شخصیت چې هغه ډېر زیات عجز وي بالکل ځان د چا نه اوچت نه حسابوي بالکل تکبر کبر نه کوي. نو اوس په 9 نمبر باندې زده کوو پمپس. او پمپس یو داسې انسان ته ویلی کېږي چې هغه بالکل تکبر کوي بالکل ځان اوچت حسابوي بالکل د نورو خلکو نه ځان غوره حسابوي کبر کوي. نو داسې انسان ته داسې شخصیت ته په انګلیش لینګویج کې ویلی کېږي پمپس. او اگزامپل سینټنس به داسې وي فار ایگزامپل که زه ووایم چې I don't know she is a pompous girl but still you like her. او مطلب دا دی چې زه نه پوهېږم زه په دې خبره باندې نه رسېږم چې هغه بالکل یو داسې جینۍ ده چې هغه ځان اوچت حسابوي ډېر زیات تکبر کوي خو ته د هغې باوجود بیا هم د هغې سره مینه کې هغه خوښې. سینټنس داسې دی I don't know she is a pompous girl but still you like her. او مطلب دا دی چې زه نه پوهېږم چې ته د هغې سره مینه ولې کې هغه ولې خوښې سره د دې چې هغه یو مغروره جینۍ ده غرور کوي. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په ایڈجیکټیو نمبر 9 باندې هم پوه شوي او اوس راځئ چې په 10 نمبر باندې زده کړو یعنې په آخري نمبر باندې زده کړو انسی. او انسی یو داسې انسان ته ویلی کېږي یو داسې شخصیت ته ویلی کېږي. اول خو په دې سپیلنګ کې چې کومه ټي راغلی دی په دې کې ټي سایلنټ دی په دې کې تاسو بالکل ټي نشئ ویلی دا تاسو اینس ټي نشئ ویلی دلته ټي سایلنټ دی د دې صحیح پروناونسیشن دی انسی. او انسی یو داسې شخصیت ته ویلی کېږي یو داسې انسان ته ویلی کېږي چې په هغه کې بالکل صبر نه وي هغه بالکل بې صبره یو خبرې ته یو کار ته بالکل صبر نشي کولی. نو داسې انسان ته داسې شخصیت ته ویلی کېږي انسی. فار ایگزامپل که زه ووایم چې ډونټ بی انسی نو مطلب دا دی چې بې صبره کېږه مه. ډونټ بی انسی مطلب دا دی چې بې صبره کېږه مه. یو شوډ ویټ ا منټ او د یو شوډ ویټ ا منټ مطلب دا دی چې تاله باید یو منټ انتظار کول پکار دی. ډونټ بی انسی یو شوډ ویټ ا منټ او مطلب دا دی چې بې صبره کېږه مه تاله یو منټ نیم انتظار کول پکار دی. په 11 نمبر باندې دی مس چیوس. او مس چیوس یو داسې انسان ته یو داسې ماشوم ته ویلی کېږي چې هغه ډېر زیات شرارتي. نو بالکل تاسو هغې دپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالولی شئ مس چیوس. فار ایگزامپل که یو ماشوم او تاسو وایئ چې دا ماشوم ډېر زیات شرارتي دی نو د دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي this child is mischievous. او د this child is mischievous مطلب دا دی چې دا ماشوم چې کومه دی دا ډېر زیات شرارتي دی یعنې ډېر زیات شیطان دی. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به د ویډیو نه ډېره زیاته زده کړه کړې وي یعنې تاسو به د دې ویډیو نه ډېره زیاته فایده اخیستې وي. ګرانو کتونکو که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو د الف نه واله تر یې پورې یعنې A to Z په خپله مورنۍ ژبه پښتو کې انګلیش زده کوئ نو بیا بالکل تاسو زموږ د یوټیوب چینل هم په دې ځای باندې سبسکرایب کړئ. او ګرانو کتونکو که چېرته تاسو په انګلیش کې په یو ټاپک کې کنفیوز یئ یعنې تاسو په ایکټیو وایز پیسیو وایز باندې پارټس آف سپیچ باندې ټینسز باندې ماډل وربز باندې دغسې سپوکن انګلیش او که هغه هر څه دي یعنې د انګلیش سره ریلیټډ که هغه هر څه دي او تاسو په هغې باندې نه پوهېږئ نو بیا بالکل تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن کې یو کمنټ پرېږدئ او انشاءالله ستاسو د خوږ کمنټ ریپلای به مونږه خامخا درکو یعنې ستاسو د کنفیوژن به مونږه ختمو او چې ستاسو څه کنفیوژن وي نو په هغې باندې به زمونږه نیکسټ ویډیو وي ستاسو په فرمایش سره. د ویډیو کتلو ډېره مننه. د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم. د لوی الله په امان. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.